د شب قدر شپه چې دا هغه کومه ده. اوله خبره خدا د عزیزانو چې د شب قدر شپه هر کال یوه شپه نه وي چې خامخا د 28م ده یا خامخا د 21م ده. کله به 19م راسي، کله به 21م راسي، کله به 23م راسي، کله به 29م راسي، کله به د کال په مابینځ کې راسي، کله به د کال په مابینځ کې راسي. صحیح شو؟ اوس خبره دا ده د ابن ماجه حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک عباده بن صامت فرمایي راووتی چې زه وخپل امت ته دا شپه ور وښیم چې دا شپه کله ده. 21م دی، 23م دی، 25م دی، 28م او 29م دی. موږ ته بیا راښووله. پیغمبر علیه مبارک راووتی چې ویې کتل د 2 کسانو سره جګړه وه، د 2 کسانو سره جګړه وه، په خپلو کې سره جنګ و، په خپلو کې تنازع وه. چې راووتی د الله رسول وفرمایلې والما خو به تاسو ته د لیلة القدر شپه درښووله چې پلانۍ شپه ده، ستاسو د دې جګړې، ستاسو د دې مناظرې، ستاسو د دې جنګ د وجې الله زما څخه شپه یېره کړله. وعسى ان يكون خير لكم، ممکنه ده په داغه کې به خیر که چیرې شپه شول سوی خلکو مخالف هغه شپه عبادت کولای. خو ګوره معنا دا ده الله رب العزت دا شپه د محمد رسول الله سره یېره کړله. محمد رسول الله را روانو چې خپل امت یې ښوولی وای، د یېرېدو سبب یې چی شو؟ د یېرېدو سبب یې هغه اختلاف سلو. اوس به ملایانو ته ووایي چې ملایانو پر ممبرو سره ناست یاست، یو پر بل د کفر فتواوې ورکوئ، یو پر بل باندې د فسق او د منافقت فتواوې ورکوئ. امت به څه درسه زده کړي، عوام به څه درسه زده کړي. ښکاره مثال یې د هغه اختلافو د صحابو په مابینځ کې الله څونه لویه ورځ د محمد رسول الله سره یېره کړله. زه د ټولو علماو څه معافي غواړم. زه ایڅ پر ایڅ یو عالم که بریلوی دی، که هغه پلانې سلفی دی، اهل حدیث دی، غیر مقلد دی، هغه وهابی دی، په ایڅ خپل کار کوه، خپل کار کوم، خپل لار وړه، خپل لار وړم. تام الله پیژندلی دی، مان پیژندلی دی، تا محمد رسول الله پیژندلی دی، مان پیژندلی دی. مکوه د جهان پر مخ د کفر فتواوی مرا باندې را کوه. زه به نه کوم پر تا د کفر فتواوی. زما کشنی کلیپ دی، ستا کشنی کلیپ دی. والله العظیم کې دا زموږ خلک شیروي، دا یې قادیانیانو پرویزیانو روافض شیروي چې په خپلو کې مې ښه سره جنګونه سې لکه لیوني سپي. ته به وایې چې زما بیان څومره ډېرو خلکو وکتی، هغه مقصد دا نه دی، هغه مقصد دا دی چې خالي جهان ته ورښکاره کوي دا ستاسې د علماو حال دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي لما الله هغه شپه یېره کړله، کنې ما خو به دې ته درښولی وای. وعسى ان يكون خیرا لکم، ممکنه ده چې په دغه کې به خیر چې الله رب العزت لما یېره کړله. اوس روایاتو کې راځي عزیزانو د شب قدر شپه چې ده هغه کومه ده. اوله خبره خدا د عزیزانو چې د شب قدر شپه هر کال یوه شپه نه وي چې خامخا د 28م ده یا خامخا د 21م ده. کله به 19م راسي، کله به 21م راسي، کله به 23م راسي، کله به 29م راسي، کله به د کال په مابینځ کې راسي، کله به د کال په مابینځ کې راسي. یو حدیث کې راځي عبدالله بن انیس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما پیغمبر علیه السلام دی وایي زه کشنی ومه، زه زما بابا واستم سنن کبرا والا یو حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام څه پوښتنه وکړه، ورته ووایه ورته د شب قدر شپه کومه یوه ده، دا لیلة القدر کومه شپه ده؟ وایي زه رالم زه کشنی وم. ما پیغمبر علیه السلام ته ویلې ما زما بابا راولېږلم، سلام یې وایي، ول ما ته دا لیلة القدر شپه راوښیه دا کومه ده؟ وایي ما ته پیغمبر علیه السلام وویلې ستا پلار ته ووایه دا 28م شپه پر ځان ضروري که، د 28م شپه پر ځان ضروري که، لازمي که، بس په دې کې عبادت کوه. بیا یو حدیث کې راځي سپین ږیری سړی راغلی ول یا رسول الله سپین ږیری هره شپه د عبادت نه یم، کمزوری یم، بیمار یم، ما ته دغه حضرت انیس ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک و هغه ما اول حدیث درته وایي د الله رسول صدا شپه یې رسوله، شپه خو یې رسوله. د بخاري حدیث دی غالبا نه د ابن ماجه حدیث دی. نو پیغمبر اسلام شپه یې رسو بیا یې وفرمایلې 21م 29م 29م کې دغه کې تاسو لیلة القدر چې دغه تلاش کړئ. صحیح شو؟ دلته عبدالله ته ویلې دی وایي چې ما ته ویلې ستا بابا ته ووایه 28م شپه چې د هغه پر ځان لازمي کړه.
بیا سپین ږیری سړی رالی ویل یا رسول الله ناجوړه یم بیمار یم وس نه لرم هره شپه عبادت نسم کولی د لیلة القدر د شپې نه یم ته ما ته هغه شپه راوښیه چې هغه زه پر ځان ضروري کړم وایي ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک ویلی 28 شپه پر ځان ضروري کړه په دا شپه عبادت کوه الله رب العزت به ستا د عبادت د زرو میاشتو په مقدار د ثواب چې دی هغه وګرځوي صحیح سلو ګوره 21 تیر شو 23 هم تیر شوی دی 25 یې په لاس کې دی 29 یې هم په لاس کې دی او 29 یې هم په لاس کې دی اوس به ما تا څه چم کوو اوس به عبادت نه کوو عبادت به ولې نه کوو ولې به نه کوو الله چې څومره احسانات زموږ سره کړي دي که دا هره شپه د لیلة القدر سي ما ته عبادت پکې وکړو بیا هم ما ته د الله د نعمتو شکریا چې دا هغه دا کولی نه سو بیا هم د الله رب العزت چې کم حکمونه دي هغه ما ته پر ځای کولی نه سو نو لہذا الله فرمایي محمد رسول الله فرمایي د بخاري حدیث دی من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا چا چې د لیلة القدر په شپه خاص کار لمونځ وکړي د لمانځه څه مطلب جمعات را واخله د سهار او د ماخستن را واخله د ماښام را واخله او بیا دغسې مطلب تهجد را واخله نفل را واخله او بیا دغسې تلاوت را واخله ذکر را واخله بیا دغسې مطلب هغه دعاګانې را واخله د الله رسول فرمایي نو غفر له ما تقدم من ذنبه پخوانی ټولې ګناوې الله د دې شپې د 2 رکعاتو په برکت الله رب العزت وتا ته درمعافوي ګرانه خبره خو نه درته کړې هیڅ ګرانه خبره نه ده او په دغه شپه باندې دومره فرشتې راغلي لکه د مځکې ذرات راواخلي دا ګرځي چې چیرې څوک عبادت کوي هغو ته ودرېږي بیا دعاګانې ورته کوي جبریل امین علیه السلام یې ملګری بیا چې هر ځای داسې مجلس جوړ دی د الله او د رسول خبره روانه ده ذکر روان دی تلاوت روان دی تهجد روان دی نفل روان دی بیا ملائکې راشي و هغو ته دعاګانې کوي دا تر څه وخته پورې د حتی مطلع الفجر دا د سهاره پورې تر سهاره دا سلسله چې دغه روانه ده نو لہذا د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ ویل ما اول لس ورځې هم اعتکاف وکړ ما بین لس ورځې هم اعتکاف وکړئ اخرنۍ لس ورځې چې ما اعتکاف وکړئ او لیلة القدر شپه په اخرنۍ لس ورځو کې ده په اخرنۍ لس ورځې کې دالته کښېنه صوفي جان دالته کښېنه غلمه نو اخرنۍ لشپې چې کمی دي په دې کې د الله رسول فرمایي ما لیلة القدر شپه چې دا هغه وموندله نو لہذا تاسو به څه کوئ تاسو په دا شپه کې خاص کر عبادت زیات کوئ خاص کر په دا شپه باندې به تاسو عبادت زیات کوئ او په هغه عبادت کې به زما او ستا بقای بیا جبه دا ده که یو چاته الله رب العزت دا کال هم تیر کال هم ابل کال هم 50 کال پرله پسې تهجد چې دی هغه ورنصیب کړی او هغه د لیلة القدر شپه ولا تاسو حساب ولګوئ 83 کاله 4 میاشتې تاسو په 50 کې ضرب کړئ څو کاله جوړیږي صحیح سلو نو کما او تا 500 کال عبادت وکړو پله پسې مسلسل د ورځې روزه د شپې تهجد د ورځې جهاد د شپې تهجد څو ثواب دی الله رب العزت په دا شپه کې زما او ستا دپاره ایښی دی نو لہذا ما او تا به دغه شپه له لاسه نه ورکوو د دغه شپې خاص کر ما درته ویل دوکاندارانو شاپینګ سینټرانو والاو هغه د زنانو څه مطلب هغه شیان میان خرڅېدو والا او د الله په خاطر د محمد رسول الله په خاطر د هغه جنت په خاطر د هغه جهنم په خاطر خپل ځان د جهنم اخلاص کا د جهنم اور د ځان د پاره مواجب وا د جهنم اور د ځان د پاره مزوري کوا نو لہذا معلومه داس عاجزانو چې عام صحابه کرام فرمایي چې هغه د 28 شپه ده کله دغه شپه سره عبادت وکي هغه د لیلة القدر چې کوم شپه د عبادت دی ثواب دی هغه الله تعالی درکوي بیا می بلم درته وکړه عاجزانو علما فرمایي چې خامخا 28 درويشتم 25 نه دی کله به الله رب العزت پر درېم روزه کله پر 5 روزه کله پر 9 روزه کله پر 9 روزه راځه تر 29 پورې کله به د روزې بغیر الله رب العزت دغه شپه چې دغه راولي د روزې بغیر په ټول کال کې ځکه زموږ علما بزرګان اولیاء هغه څه کوي ټول کال تهجد منځ کوي بیا به الله رب العزت ودی ته هغه شپه چې دا هغه ور نصیب کړي دا خبره پر دغه صفات سو عاجزان